په غزنی ولایت کې د ناروې موسسې په مالی ملاتړ د معلولینو د بیا روزنې مرکز په رسمي ډول پرانیستل شو. دا مرکز چې له کلونو راهیسې د سویډن موسسې لخوا اداره کېده او د معلولینو لپاره خدمتونه وړاندې کول د اوږدې مودې لپاره تړل شوی و، خو اوس د ناروې موسسې په مالی ملاتړ بیرته په فعالیت پیل وکړ. د مرکز د پرانیستې په مناسبت ځانګړې غونډه جوړه شوې وه چې د غزنی والي ترڅنګ د ناروې موسسې عمومي مسؤل تاریا وتردال پکې هم ګډون درلود. په یاده غونډه کې د غزنی والي حافظ محمد امین عمري وویل د خدمتونو کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه مرکز د معلولینو لپاره د حیاتي خدمتونو د وړاندیز یو مهم ګام دی. موږ هیله لرو چې د دې لپاره وړ ډاکټران وګمارل شي او د خلکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي. الحمدلله دلته دغه چې اوس دغه زمینه برابره شوله، کوشش دا وشي چې بهترین ډاکټران او په ښه معیار په ښه کیفیت کې دلته که د شهدا او معلولینو ریاست مربوط راځي او که د صحت عامې د ریاست مربوط راځي، دغه په چوکاټ کې دننه په داسې طریقه باندې کار وشي چې هغه معلول که له هغې خوا نه ورته معرفي کېږي او که د صحت عامې له خوا نه ورته معرفي کېږي، که له هر څه رقم چې عایدي اصول وي باید په هغه طریقه باندې هغه اجرات وشي. د ناروې موسسې عمومي مسؤل تاریا وتردال هم د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه. نوموړي خوښي وښوده او وویل چې له اوږده ځنډ وروسته وتوانېدو چې د سویډن موسسې تړلي فعالیتونه مو بیرته بیا پیل کړل. دا مرکز د معلولینو لپاره د یوې مهمې اړتیا پوره کولو ځای دی. هغه د مرکز کارکوونکو ته په خطاب کې یادونه وکړه چې دوی د دې مرکز د ملا تیر حیثیت لري او باید خپلې دندې په غوره توګه ترسره کړي. Because we in the Norwegian Afghanistan Committee are building on the work that has been done for decades by the Swedish Committee for Afghanistan. ځکه چې موږ د هغې کار مسؤلیت اخلو په اوس وخت کې چې د سویډن کمیټې لخوا په لسیزه پخوا جوړ شوی و او دوی فعالیتونه ترسره کول. Rehabilitation Center and the outreach into the far-flung districts of this and neighboring provinces. تاسو د دې مرکز د ملا تیر او ډیر مهم ارزښت لرئ، ځکه تاسو کولای شئ چې د دې مرکز خدمتونه نه یوازې د غزنی خلکو بلکې اړونده ګاونډیو ولایتونو خلکو ته هم ورسوئ. د پرانیستې په مراسمو کې هغو معلولینو ته چې د تګ توان نه لري ځانګړي بایسکلونه وویشل شول. حسن خان چې د دې بایسکلونو له ګټه اخیستونکو څخه دی، نوموړی خوښ دی چې اوس کولی شي د بایسکل په مرسته بهر لاړ شي او د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. خوشحاله یم چې دا جمعه شو او زه خوشحال چې له کوره جمعه نه ووتم چې زه چېرته چکر پکې ووهم، چېرته پکې ولاړ شم، جومات ته پکې ولاړ شم، دا مې چې ښه خوشحاله. په یادو مراسمو کې د ناروې کمیټې د سویل ختیځ زون رئیس امین الله حکمت وویل چې نن په غزني کې دوه مهمې پرانیستې درلودې چې یو د معلولینو د بیا روزنې مرکز او بل د مور او ماشوم د روغتیا مرکز دی. نوموړي زیاته کړه چې دا مرکزونه به د سیمې خلکو ته د اړتیاو پوره کولو لپاره ځانګړې ګټې ولري. موږ نن دوه افتتاحګانې لرلې او په بېلابېلو برخو کې یو د فورسي په نامه باندې موږ یو کلینیک افتتاح لرله چې فورسي د نسایي او ولادي په بخش کې ده. موږ د مور او د ماشوم دپاره یو کلینیک دلته ایجاد کړ او انشاءالله چې د غزني د خلکو دپاره د غزني د خلکو د هوساینې په خاطر باندې موږ دا کلینیک ایجاد کړی دی او دلته به انشاءالله چې حد اقل د 100 نه تر 150 کسانو پورې د ورځې خدمات به ته موږ عرضه کوو، ته مریضانو له تداوي کوو. نو بل بخش زموږ د ډي پي په نامه باندې دی، ډي پي ډیسیبلیټي پروګرام په نامه چې هغه کې دلته د معیوبینو د جوړېدو او د هغو دپاره د فزیوتراپۍ او د اورتوپیډي بخش دی. د مرکز پخواني کارکوونکي د بیا فعالېدو هرکلی کوي او دا ګام ستایي. هغوی ویل چې د مرکز په بیا فعالېدو سره به بېوزله خلکو ته د کیفیت لرونکو خدمتونو وړاندې کولو لړۍ بیا پیل شي. ډېر خوشحاله یو، دا زموږ د ملک لپاره ډېره د ابادي خبره ده، دا بیا خصوصا د ثقافت غزني لپاره دا یو ستر ویاړ ده او موږ په دې باندې سخت پوره خوشحاله یو. دا ډېر مظلوم کسان په دې ځای کې راټولېږي، په دې کې څو کټګوري معلولین راټولېږي. یاد مرکز به په غزنی ولایت کې د 2 ډوله معلولینو لپاره بېلابېل خدمات وړاندې کړي. د دې مرکز د بیا پرانیستې اقدام د خلکو لخوا په پراخه کچه ستایل شوی او د معلولینو لپاره د یو روښانه راتلونکي پیل ګڼل کیږي.